بسم الله الرحمن الرحیم. زه شبیر احمد امین یم او د سپیسیس په بله ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ کومه موضوع چې د هغه د کوریلیشن باره کې دی. نو مخکې له دې چې زه د کوریلیشن په مثال باندې کار وکړم او هغه کې زه عملاً سپیسیس کې یو اګزامپل تشریح کوم. هغه نه مخکې ضروري ده چې موږ د کوریلیشن په کنسپټ باندې ځان پوه کړو، ولې چې کله موږ په کنسپټ باندې پوه نه یو نو موږ هرګز نشو کولی چې خپله ډیټا انټرپریټیشن وکړو او خپله ډیټا دغه تحلیل نتیجه چې کومه راوتلې ده هغه چا سره شریک کړو او بالاخره موږ هغه نه وروسته ډیسیژن میکینګ وکړو. نو کوریلیشن اصلاً کې دا د دوو ویریبلونو یا د دوو متحولونو ترمنځ ارتباط ښیي. دغه ارتباط منفي هم کیدی شي، دغه ارتباط مثبت هم کیدی شي. منفي نه مطلب دا دی چې کله زموږ یو ډیټا هغه باندې موږ د کوریلیشن انالیسس پروسه ترسره کړله او د هغې جواب موږ ته منفي راغی. معنا دا ده چې یو ویریبل چې ډېر شوی دی نو بل ویریبل کم شوی دی. تکرارا وایم، کله چې موږ ته د یوې تحلیل نه وروسته کومه نتیجه راغلله او هغه نتیجه منفي وله، البته په کوریلیشن کې د دې نه دا هدف دی چې د دې ترمنځ همبستګي شته دی، کوریلیشن شته دی، د دې ترمنځ ریلیشنشپ شته دی، خو کم ریلیشنشپ نیګیټیو ریلیشنشپ. معنا دا ده چې یو ویریبل که ډېر شوی دی بل ویریبل کم شوی دی، یا که یو ویریبل کم شوی دی نو بل ویریبل ډېر شوی دی. همداشانتې که موږ ته جواب پازیټیف راغی نو معنا دا ده چې دا سیم ډایرکشن دی. یو ویریبل چې ډېر شوی بل ویریبل ورسره خپله ډېر شوی دی. نو یوه بله خبره چې کله موږ ته نتیجه راوځي نو هغه به د یو نه ډېر نه وي، د یو نه به ډېر نه وي، د مثبت یو نه به ډېر نه وي او د منفي یو نه به کم نه وي. کله چې موږ ته نتیجه راوځي او هغه نتیجه د مثبت یو نه ډېر شو، معنا دا ده چې دلته ایرر واقع شوی دی. دغه ایرر اکثره په سافټویر کې خو نه کېږي، خو مینول چې کله موږ کلکولیشن کوو نو میبي چې موږ نه کومه غلطي ترسره شي. نو کله چې د مثبت یو نه ډېر ارقام راوځي نو موږ خپله پوهېږو چې یاره دلته غلطي رامنځته شوې ده. خو که یو راوځي مثبت یو راوځي نو معنا دا ده چې دلته ریلیشنشپ وجود لري، خو کم ریلیشنشپ پازیټیو ریلیشنشپ. معنا دا ده که یو ډېر شوی دی بل ورسره خپله ډېر شوی دی. خو برعکس که موږ ته منفي یو جواب راغی نو معنا دا ده چې دلته ریلیشنشپ وجود لري د دوو متغیرونو ترمنځ، د دوو متحولونو ترمنځ، خو کم ریلیشنشپ معنا دا ده چې نیګیټیو ریلیشنشپ. که یو متحول ډېر شوی دی نو بل متحول کم شوی دی. تاسو هم دلته راځئ، دلته ګورو. خو که چېرته موږ سره جواب زیرو راغی، جواب صفر راغی، نو معنا دا ده چې هیڅ ارتباط وجود نه لري. دلته موږ سره ډیګریز دي، معنا دا ده که یو راغی نو که مثبت یو راغی نو معنا دا ده چې ریلیشنشپ وجود لري په سیم ډایرکشن کې. معنا دا که یو ویریبل ډېر شوی دی بل هم ورسره ډېر شوی دی، خو پرفیکټ دی، کاملا ریلیشنشپ وجود لري. همداسې پسې ورځه ریلیشنشپ وجود لري خو کم سټرانګ دی، موډریټ دی، ویک دی، کمزوری دی. په منفي کې همداسې. راځه دا په یو مثال کې ډېر ښه واضح کېږي.
ځکه د دوو ویریبلونو ترمنځ فرض کا زه یو ریلیشنشپ ګورم چې هغه کې یو د سموکینګ او هیلث ترمنځ ریلیشنشپ ګورم. نو دغه ریلیشنشپ کله چې یو سړی سګرټ ډېر څکي نو دغه صحت به څه کېږي؟ کمزوری کېږي، کمیږي به. نو دا ریلیشنشپ وجود لري. که دغه اگزامپل ته موږ منطقي سوچ وکړو نو خامخا که یو سړی ډېر سګرټ څکي نو هغه هیلث به کمزوری وي. ریلیشنشپ وجود لري خو کوم ریلیشنشپ دی؟ نیگیټیو ریلیشنشپ دی. بل پازیټیو ریلیشنشپ ته ګورئ. که یو سړی یا که د یو شخص سیلري ډېرېږي نو دغه جاب سټسفیکشن یا دندو رضایت به څه وي؟ ورسره هم ردیفه ډېرېږي، سیم ډایرکشن دی. نو دلته هم ریلیشنشپ وجود لري خو کوم ریلیشنشپ؟ پازیټیو ریلیشنشپ. راځئ همدغه مثال زه په سپیسیس کې تشریح کوم. نو سپیسیس دغه دی ما سره دلته خلاص او دلته ما سره دوه کالمه دي. یو ما سره ایج دی او بل ما سره وایډ دی. ایج نه مطلب موږ د وزن او د عمر ترمنځ ریلیشنشپ ګورو. ما سره یو کالم کې ایج دی او بل کالم کې وایډ دی. نو دا اوس ما کوم ځای کې تعریف کړی دی؟ دا ما ویریبل ویو کې تعریف کړی دی. مخکې ویډیو کې دا تشریح شوې وه. ایج دی، ټایپ سی چې دی نومیریک دی، او میجرمنټ کې دلته موږ سکیل انتخاب کړی. وایډ دی وزن دی، ټایپ یې نومیریک دی او میجر کې موږ دلته سکیل انتخاب کړی. نو موږ دلته یو فرضي ډیټا انټر کوو. فرضي ډیټا انټر کوو، د ترمنځ ریلیشنشپ ګورو. نو یو د اوو کسانو نه موږ د هغوی د عمر باره کې پوښتنه کړې ده او موږ ته مختلف قسمه جواب ترلاسه شوی دی. دا یو فرضي ډیټا ده. فرض که د یو سړي عمر که یو وي نو د هغه وزن، یو شخص نه موږ پوښتنه وکړه چې یو کلن عمر یې څومره و، یو کس نه موږ پوښتنه وکړه چې یو کلن و د هغه وزن وبښئ. وزن که دا وزن موږ کولی شو چې مختلف کیلو پاونډ هغه ستاسو کوم معیار چې ورته تاسو انتخابوئ. نو یو کلن و د هغه وزن 2 کیلو، چې 2 کلنو وزن یې 3 کیلو. دا هسې یو فرضي موږ دغه کړی دی، ریل ډیټا نه ده. فقط موږ دلته یو ترمنځ کورلیشن ګورو، همبستګي ګورو چې د ترمنځ کورلیشن شته دی که نشته دی. نو اوس موږ که دغه ډیټا ته ګورو چې دغه ډیټا ډېره وړه ډیټا ده. نو دا یو ویریبل ایج چې دی دا چې کله ډېرېږي نو دلته وزن هم ورسره خپله ډېرېږي. دا باید دلته همبستګي وجود ولري. خو همدغه جواب مونږ غواړو چې مونږ ته سپیسیس راکړي. نو راځم دلته انالایز ته راځم او دلته ډسکرپټیو سټټسټیک کوریلیټ او کوریلیټ کې دلته بای ویریټ ته راځم او هغه کې دواړه ویریبلې زه را انتقالوم. د وایډ باندې کلیک کوم او دغه علامه په ذریعه دی خوړول کیږي. یو خبره دلته اوس موږ پیرسن انتخابو. په هغه وخت کې چې کله زموږ ډیټا نارمل وي، دا چې ډیټا زموږ کله نارمل وي نو دا جدا موضوع ده، دغه باندې موږ بحث نه کوو، دا زموږ د بحث موضوع نه ده. خو دوه شیانو ته دې کې تاسو متوجه شئ چې یو دا چې پیرسون دې کې باید کلیک وي او دغه لاندې چې کوم دغه دی فلک دغه باندې باید کلیک وي. البته وبښئ ټیک مارک لګېدلی وي. نو زه دا اوکې اخلم او موږ ته به نتیجه راوځي. اوس مهمه دا ده چې دغه ټیبل موږ څنګه ولولو نو او د دې تحلیل څنګه وکړو، انټرپریټیشن څنګه وکړو چې دلته د دوو ویریبلونو ترمنځ کوریلیشن همبستګي وجود لري که نه لري. راځئ دغه هلته اوس موږ ګورو ایج دی او دلته هم ایج لیکلی دی، دلته وایډ شته او دلته هم وایډ لیکلی دی. نو دغه
ایج چې کومه را ده او د وایډ چې کومه کالم دی د دې دواړو ترمنځ وګوره دلته 1.00 علامه منفي نه ده علامه مثبت ده نو یو جواب خو موږ ته دا میلاو شو چې دلته ریلیشنشیپ وجود لري خو مثبته ده چې کله ریلیشنشیپ وجود ولري معنا دا ده چې دلته سیم ډایرکشن دی یو ویریبل چې ډیر شوی دی بل هم ورسره ډیر شي که په ساده اصطلاح که عمر په ډیرېدو سره وزن هم ډیر شوی دی راځئ دی بل ته وګورو وایډ او ایج ترمنځ نو دلته هم علامه مثبته ده معنا دا ده چې پازیټیو ریلیشنشیپ وجود لري او چون مثبت یو دی نو دا پرفیکټ ریلیشنشیپ وجود لري نو د دې نه اوس موږ دا تحلیل اخیستلی شو موږ ته دا جواب حاصل شو چې کله یو ویریبل ډیر شوی دی نو بل ویریبل ورسره خپله ډیر شوی دی د دې ډیټا مطابق موږ ته د دې نه داسې تحلیل کوو چې د عمر په ډیرېدو سره وزن خپله ډیریږي خو یوه یادونه بیا هم کومه چې دغه ډیټا موږ فرضي لیکلې وه او د مثال لپاره هم لیکلې وه نو خدای دې وکړي چې ستاسو کنسپټ پې کلیر شوی